حضرت عمر رضی اللہ عنہ با اکثر وختونو کې او خاص لاس کې واغستو او وبای فرمایل ارمان زدا خاصوي کله وی فرمایل ز خپل مور ځای کولې نوې یو واری پس کار کې مشغولو یو کس راغې او ویل چې پلانی سړی ما باندې ظلم کړی دی تاسو لاړ شئ مال د هغې نه بدله واخلئ دوی هغه په یو دوره وواهه ویلي چې کله زه د دې کار دپاره کینم هغه وخت خو راځئ نه کله چې زه په نورو کارونو کې مشغول شم نو راشئ وایي چې بدله راله واخله هغه کس لاړو د دوی ورپسې سړي ولېږل رای وی غوښتو او دوره یې ورکړه او وی فرمایل چې بدل واخله اوس هغه عرض وکړو چې ما د الله دپاره معاف کړی دی کور ته یې تشریف راوړو 2 رکعته مونځ یې وکړو دې نه پس خپل ځان طرف ته مخاطب شو وی فرمایلی عمره ته ښکته وي الله تعالی اوچت کړي ته ګمراه وي الله تعالی تا ته هدایت درکړو ته ذلیله وي هغه تا ته عزت درکړو بیا یې د خلکو بادشاه جوړ کړي اوس یو کس راځي او وایي چې مال د ظلم بدله واخله نو هغه ته وایي سبا به د قیامت په ورځ خپل رب ته څه جواب ورکوي ډېر ساعته پورې دا شان خپل ځان ملامته کولو د حضرت عمر رضی الله عنه غلام حضرت اسلم رضی الله عنه وایي چې زه یو واري حضرت عمر رضی الله عنه سره حرا طرف ته تلما یو ځای په ځنګل کې اور په نظر راغی شاید دا څه قافله ده چې د شپې په وجه ښار ته دننه نه شوه بهر ایساره شوه ځه چې خیر او خبر یې واخلو د شپې د حفاظت انتظام یې وکړو هلته چې ورسېده ویې لیدل چې یو زنانه د یو څو بچي ورسره دي جاړي او چغې وهي یو دیچکې په نغري پروت دی چې د اوبو نه ډک دی او لاندې ته اور بلیږي دوی ورته سلام وکړو او د نږدې ورتلو اجازت یې وغوښتو ورغی او تپوس یې ترې وکړو دا بچي ولې جاړي د نانا ووی چې د لوږې نه ناقلاره شوي دي او جاړي پوښتنه یې ترې وکړه چې په دې دیچکې کې څه دي زنانه ووی د اوبو نه مې ډک کړی دی د دې د غولولو دپاره مې په اور ایښودی دی چې دا دوی ته تسلي وشي او اوده شي امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه او زما به د الله تعالی څخه فیصله وي چې زما د تنګستیا خبر نه اخلي حضرت عمر رضی الله عنه په جړا شو او وی فرمایل الله تعالی دې پتا رحم وکړي عمر ستا د حال نه څه خبر دی
هغه وی چې هغه زمون امیر جوړ شوی دی او زمون د حال نه ځان نه خبروي. اسلم رضی الله عنه وایي چې زه حضرت عمر رضی الله عنه د ځان سره ستون کړم او یو بوجۍ د بیت المال نه څه اوړه کجوري وازګه او څه کپړې او څه روپۍ واغستې. عرض دا چې دغه بورۍ ښه ډکه کړه او وی فرمایل چې دا زما په ملا باندې کېده. ما عرض وکړو چې زه به دا ویسم. وی فرمایل زما ملا باندې کېده. ودرې ځله چې ما اصرار وکړو نو عمر رضی الله عنه فرمایل چې آیا قیامت کې به هم زما بوج ته اوچت کړي؟ دا به زه پخپله اوچتوم. بورۍ مې د هغوی په ملا باندې کېښوده. هغوی ډېره توندۍ سره هلته تشریف یوړو. زه هم ورسره هلته چې ورسېدو په هغې دیچکي کې اوړه او څه وازګې او کجوري واچولې او لړل یې شروع کړه او نغري کې په خپله پوکي وهل شروع کړل. اسلم رضی الله عنه وایي چې دوی د مبارکې ګڼې ګیرې نه لوګي وتل. ما لیده تر دې چې شیره غوندې تیاره شوه. دینا پس په خپل لاس مبارک کې راویستا. په هغې بچوی وخوړه او هغوی ماړه کړه. خندا او لوبو کې مشغول شو او چې څه پاتې شو هغه یې د بل وخت دپاره هغوی ته حواله کړه. هغه زنانه ډېره خوشحاله شوه او ویل د الله تعالی دې تا ته د خیر بدله درکړي. ته د دې حقدار وې چې د حضرت عمر رضی الله عنه په ځای تا خلیفه جوړ کړی شوی وې. حضرت عمر رضی الله عنه هغه ته تسلي ورکړه او وی فرمایل چې کله ته خلیفه ته ورشي نو ما به هم هلته ویني. حضرت عمر رضی الله عنه د هغې نږدې لږ اخوا په مځکه کېناستو او لږ ساعت ناستې نه پس روان شو او وی فرمایل چې زه ځکه ناست وم چې ما دا بچي په ژړا لیدلي وو. زما زړه غوښتل چې لږ ساعت دوی په خندا هم ووینم. د سحر په مانځه کې بیا اکثر سورت قاف طه وغیره لوی سورتونه لوستل او جړل وی چې څو صفونو پورې به आवाज رسیدو. یو وارې د سحر په مانځه کې سورت یوسف لوسته. انما اشکو بسی و حزنی الالله ته چې ورسېده نو د جړا وجې आवाज را ختلو. د تهجد په مانځه کې به ځینې وارې په جړا کې پریوته او ناجوړه به شو. دا د الله تعالی نه ویره د هغه کس چې د هغه د نوم نه به لوی لوی مشهور باچاهان ویرېدل رپېدل. به نن هم 1400 کاله زمانې پورې د هغې د دبدبې شان او شوکت منلی شوی دی. نن څوک بادشاه نه حاکم نه څوک معمولی شان امیر هم د خپل رعیت سره داسې معامله کوي.